سلامونه وخت بخیر زموږ د 15 بجو خبر ټولګي ته ښه راغلاست. نن دونۍ د غویي 19 چې د مې له 9 سره برابر ده. په سر کې هم پام وکړئ څو مهم خبرونه سر ټکوي. په افغانستان کې د وزګارتیا د کچې له لوړېدو اندېښنې. سیګار وايي د روان ضد کال تر نیمایي به 900,000 کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي. د اسلامي امارت له لوري د اوسني کابینې ټولګډونه بلل کېدل. د بهرنیو چارو وزارت واکپال وایي چې اروپایي هیوادونه او امریکا په افغانستان کې د حکومتوالۍ لپاره نسخه نه لري. د سوالګرۍ د ستونزو حل او د سوالګرۍ مخنیوي لپاره د طرحې تصویب کېدل. اسلامي امارت د غویان مرستیال وایي چې دا طرحه د کار او ټولنیزو وزارت او افغاني سرې میاشتې له لوري جوړه شوې ده. او په روسیه کې د دویمې نړیوالې جګړې پای اویاومې کلیزې څخه لمانځنه. ولادیمیر پوټین پر اوکراین برید هم یوه سمه او مناسبه پرېکړه وبلله. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت واکپال وایي چې اروپایي هیوادونه او امریکا په افغانستان کې د حکومتوالۍ لپاره نسخه نه لري. امیر خان متقي همداشان واکپال دولت ته ټولګډونه بولي او وایي چې په اوسني حکومت کې د مخکني دولت ټول مامورین خپلو دندو ته روان دي او هیڅ یوه مامور د ژبې او یا هم مذهب په نوم له دندې نه دی ګوښه شوی. ښاغلي متقي همداشان د اسلامي امارت له لوري د یو شمېر چلوټو له مخنیوي هم خبرې کوي او همداشان ټینګار لري چې حکومت تاوندره دی تر څو په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت واکپال وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدو په اړه د ځینو غوښتنو په ځواب کې وایي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د نوي حکومت لپاره کومه طرحه نه لري. امیر خان متقي له یو شمېر شیعه علماو او مخورو سره په کتنه کې د تېرو 40 کلونو حکومتونه په کلکه وغندل او ټینګار یې وکړ چې اوسنی حکومت د هېواد له ټولو قومونو جوړ دی. د هغه په وینا هیڅ دولتي مامور د قوم او سمت په نوم له دندې نه دی ګوښه کړی شوی. نتوانسته که بگوید که ما اینطور یک حکومتیم یا خواهیم مثل پلان گفتم خود منطقه خب ما بگو مثل کدام کشور حکومت شما میخواهی ورام نتوانسته که بگویی که کدام حکومت که در منطقه هست خوب به انتخابات و به رضایت و به نمو اصولی که اونها میخواه به او برابر است و هم نداره. گفتی که شما یک نمونه و یک مدل پیش کرده نمیتانی پس چرا نمیتونی یک سوال میکنیم. د اسلامي امارت د ډیپلوماټیک دستګاه ماموریت مشر که څه هم د کومې ډلې نوم وانخیست خو د ځینو چلوټو د شنډولو خبر ورکوي. ښاغلی متقي هم ډاډ ورکوي چې د دښمن پر وړاندې به ودرېږي او ټینګار کوي چې اسلامي امارت د امنیت په رامنځته کولو کې بریالی شوی دی. دشمن کوشش میکنه که در مابین اقوام افغانستان و در مابین مذاهب افغانستان تفرقه را ایجاد بکنه. الحمدلله شما در جریان هستی. در حدود 400 ولسوالی که داریم 34 ولایت تا به حال دشمن به یک پوسته کوچک هم کامیاب نشده که تصرف بکنه. وقتی که در این عرصه ناکام شده در مساجد در تکیه خانه ها در جاهای مراکز دینی و فرزدهام و مکتب و جاهای تعلیمی انفجارات میکنه. خدای او هم الحمدلله ناکام میشه. د بهرنیو چارو وزارت واکپال همداشان د خپلې وینا په بله برخه کې د ښې حکومتوالۍ او د هېواد د اقتصادي ودې لپاره د هڅو خبر ورکوي. تجارت روز به روز با کشورهای منطقه زیاد میشه. افغانستان علی الحمدلله یک نقطه وصل در مابین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی شده. ترانزیت از این راه شروع شده. شما میبینید به صدها موتر از حیرتان و از شیرخان بندر و از تورخم با یک و دیگر کشورها میره.
کابل په داسې حال کې د حکومت د هر اړخیزوالي او د حکومتوالۍ د ښه والي لپاره د هڅو خبره کوي چې کابو 9 میاشتې وروسته هم هیڅ هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. یو شمېر زده کوونکي په کابل کې د سید الشهدا پر ښوونځي خونړي برید لومړۍ کلیزې څخه یادونې په مراسمو کې ښوونځیو ته د ټولو نجونو د ستنېدو غوښتنه کوي. دوی له اسلامي امارت څخه غواړي تر څو ژر تر ژره له 6 ټولګي پورته نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د پوهنې وزارت مخکې له دې ویلي و چې د نجونو پر مخ یې د ښوونځیو پرانیستلو لپاره د دیني عالمانو یوه کمیټه جوړه کړې ده چې ژر به په دې برخه کې پریکړه وکړي. په کابل کې د سید الشهدا په ښوونځي د خونړۍ چاودنې د لومړي کال د لمانځنې مراسم. هغه چاودنه چې شاوخوا د 70 زده کوونکو ژوند واخیست او لسګونه تنه نورې هم ټپیان کړل. زده کوونکي د دې برید د قربانیانو څخه د یادونې په مراسم کې هغه یې یوه تیاره ورځ وبلله. یکی خود دستون که ما بود ظریفه را از دست دادیم، دیگه یکی خودم زخمی شدم، یکی همسون فیلم که با هم مکتب می رفتیم می آمدیم امروز یک همشیرم دیگه او هم زخمی شده بود، دوستیم خودم هم زخمی شده بودم. له دې خونړۍ برید وروسته یو رضاکاره روغتیایي ټیم د دې برید د ټپیانو درملنې لپاره لاس په کار شوي وو او توانېدلي هم وو چې یو شمېر ټپیانو ته چوپړتیاوې وړاندې کړي. خو د دوی په وینا لا هم یو شمېر زده کوونکي د روحي او رواني اړخه له ستونزو سره مخ دي. بیشترین آسیبی را که دانش آموزان عزیز دیده بودند از لحاظ روانی بودند که اینها با مدت زیادی نیازمند هستند تا اینها به زندگی اولیه برگردند. له بلې خوا یو شمېر زده کوونکي په دې مراسم کې له اسلامي امارت څخه غواړي چې سمدستي د 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو ورونه پرانیزي او هغوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. خواست ما از حکومت امارت اسلامی هست که هرچه زودتر به خاطر حرمت خون پاک شهدای دختران سید الشهدا مکتبای دخترانه را بازگشایی کنند. تمام این دردها میتونه با یک باز شدن یک در خلاصه شود. امیدوار هستم امارت اسلامی به خودشان اجازه را بدن که حق یک دختر از اون نگیرن. له دې سره په هیواد کې د 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو شاوخوا 8 میاشتې تیریږي. هغه سکاله چې له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. اسلامي امارت بیا ویلي چې د دیني عالمانو یوې کمیټې ناستې ترسره کړي او ډېر ژر به د 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پریکړه ونیول شي. د افغانستان د بیرغ لپاره د امریکا ځانګړې څېړونکې ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د 2020 زیږدیز کال په وروستیو کې څه باندې 500 زره تنو په افغانستان کې خپله دندې له لاسه ورکړي دي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې د روان زیږدیز کال تر نیمۍ به هم 900 زره کسان خپله دندې له لاسه ورکړي. اسلامي امارت بیا د بهرنیو هیوادونو له لوري پر نوي حکومت اقتصادي بندیزونو وضع کېدل د وزګارتیا د کچې د لوړېدو لامل بولي. حکومتي پازوال بیا د خصوصي سکتور په ملاتړ د کاري فرصتونو رامنځته کېدو لپاره هم له هڅو خبرې کوي. محمد ظاهر د خپلې لاسي کراچۍ په مرسته د خپلې 8 کسیزې کورنۍ روزي پیدا کوي. د لپاره خو اوس د سخت کار خبره نه ده، خو د کار نشتوالی د دې لامل شوی چې په وار وار تش لاسونه بیرته خپل کور ته ستون شي. ما می‌خواهیم که زمین کار فراهم شود. این کمک‌های جای را نمیگیره. اگر بیایم یک چند روزی را برای مردم این جای اصلی کار نمیگیره. فابریکه باشه، کار باشه. ما تالی را بامیستیم که 55 ساله هم هستم کار کردیم. امیال هم الحمدلله توان کار داریم، یعنی که کار باشه کار کنیم. په هیواد کې د اقتصادي کړکېچ په اړه اندېښنې د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په ډېرېدو دي. په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان د یو تازه ارزونې له مخې د 2020 کال په 3 نیمایي کې په افغانستان کې تر 500 زرو زیاتو کارګرانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دغه بنسټ زیاته کړې چې د روان کال تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د بیکاره کسانو شمېر 900 زرو ته ورسیږي. د راپور له مخې افغان مېرمنې تر ټولو ډېرې اغېزمنې دي او د روان کال تر منځ به د وزګارو مېرمنو شمېر 21 سلنې ته ورسیږي. خو اسلامي امارت په هیواد کې د وزګارتیا د زیاتېدو پړه پر بهرنیو اقتصادي بندیزونو اچوي او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د هڅو خبر ورکوي.
بسیاری از کارمندانی که کارهایشان را از دست دادن قراردادهایی بودند که با نیروهای اشغالگر کار میکردند و همچنان در کل بسیاری از این کارمندان در سکتورهای خصوصی کار میکردند. امارت اسلامی افغانستان تلاش دارد با احیای مجدد سکتور خصوصی زمینه‌های بهتر و بیشتر اشتغال زایی را برای همه فراهم بکند. له بل خوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال د برګر مترو د نړیوال معیار پروژې له مسؤلینو سره په کتنه کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره د کارموندنې د پروژو په رامنځته کولو کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې. ضرورت عزیز که اگر کشورهای جهان با افغانستان کمک میکنه با جای کمک های بشر دوستانه باید بالای پروژه های بزرگی که کار فراهم بکنه برای مردم افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه. ولیکن متاسفانه ما در حال حاضر شرایط از این نمیبینیم که کشورهای دنیا یا کمپانی های بزرگ بالای پروژه های زیربنایی سرمایه‌گذاری بکنه. د امریکا لخوا د څه باندې 10 میلیارډ ډالرو د زیرمو بندېدل، د ځینو نړیوالو پرمختیایي بنسټونو فعالیتونو بندېدل او له تحولاتو وروسته د بهرنیو مرستو ناڅاپه درېدل په هیواد کې د اقتصادي کړکېچ تر ټولو ستر لامل بلل کیږي. اوس هم لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. په 12 اونیو کې په بلخ ولایت کې د جنایي جرمونو په تړاو نږدې 100 تنه نیول شوي دي. امنیتي پوځوال وایي چې دا کسان د بېلابېل جرمونو په تړاو په تېره بیا غلاو او وژنو په تور نیول شوي دي او د دوی دوستي عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. له بلې خوا امنیتي ځواکونو تازه په تازه په مزار شریف ښار کې د سرتښتونکو له منګلو څخه یو ماشوم هم آزاد کړی دی. احسان الله 11 کلن ماشوم چې د ننګرهار اصلي اوسیدونکی دی په تازګۍ سره په بلخ ولایت کې د سړي تښتونکو له منګلو خوشی شوی دی. د کورنۍ په وینای دا ماشوم 2 ورځې وړاندې د ننګرهار له سرخرود ولسوالۍ څخه برمته شوی و چې امنیتي ځواکونو هغه یې د مزار شریف ښار د 8 نایې له اړوندو څخه د سړي تښتونکو له منګلو خوشی کړی دی. خپل کور مخې ته ولاړم، ما ته غږ وکړ دلته راشه، هغوی سره څه سپمو ته رابې کو بیا په ځان نه بېهوشه شوم، چې دلته راغلم غوجله کې واچولم، وایي د پلار نمبر دله، ما د پلار نمبر ونه کړ، ویې وهلم ویې وهلم، وایي ته چا بیا وروسته د مجاهدینو په هغه کې زه د مجاهدینو تاسو کوټه وکړه، زه یې راوخوشي کړم. سړي تښتونکو د دې ماشوم د خوشي کېدو په بدل کې 200,000 امریکایي ډالر غوښتي وو. د بلخ د امنیت قومندانۍ د امنیت آمر وایي چې لا هم د دې پیښې سړي تښتونکي نه دي نیول شوي، خو د هغوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي. چې بیا موږ هغو کوم هغه وکړه، موږ معلومات وکړه، د ننګرهار نه دا راویستلی ده د بلخ خواته راغلی، بیا دې مجاهدینو ته چې موږ ته هغه وکړو راغلو، هغه مو ورسره شریکه کړه او دا د ظالمانو د دې هغو له لاسه خلاص کړی دا سړی. موږ ډیره مننه ته کوو، خدای د دوی کامیاب و خوشحاله لري. در تلاش بودن که از این خانواده البته پول دریافت بکنند که به فضل پروردگار طی عملیات این بچگک آزاد میشه و به خانوادهش سپرده میشه و همچنان اختطافگران زیر تعقیب است و تلاش به خاطر دستگیری اونها ادامه دارد. له بلې خوا په بلخ کې امنیتي مسؤلین په تیرو 2 اونیو کې د جنایي جرمونو په تړاو د نږدې 100 تنو له نیولو خبرې کوي. د دوی په وینا دا کسان د بیلابیلو په تیره بیا د غلا او وژنې په تور نیول شوي او د دوی دوسیې د لا ډېرو څېړنو لپاره عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي دي. در 2 هفته گذشته ما کمترین واقعه جنایی را در بلخ نداشتیم. الحمدلله دستاورد ما در 2 هفته گذشته نزدیک به 91 تن جنایتکارای حرفه‌ای و خطرناک در بلخ بازداشت شده و کلشان به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد. با مردم شهر مزار شریف ما اطمینان کامل میتیم که انشالله تمام نیروهای امنیتی ما به خاطر تامین امنیت شهروندان شهر مزار شریف در وظایف خود هستند و در ارتباط امنیت شهروندان شهر مزار شریف هیچ تشویش نداشته باشند. د دې قومندانۍ لخوا د وړاندې شویو شمیرونو پر بنسټ د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د سړي تښتونې 14 پیښو ته رسیدنه شوې او د دې پیښو په تړاو شاوخوا 80 تنه هم نیول شوي دي.
او د اسلامي امارت واکپال کابینې د سوالګرو د ستونزو د حل او همداشان د سوالګرۍ د مخنیوي طرحه تصویب کړې ده. د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي چې دا طرحه د کار او ټولنیزو چارو وزارت او افغاني سرې میاشتې له لوري جوړه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې سوالګري کوي له حکومت څخه غواړي تر څو دوی ته د کار زمینه برابره کړي. خانه کرایه زندگی میکنم برای پدر مادرم بیچاره روی سفید پدر مادرم هغه دردناکه بغض چې د دې مېرمنې په ستوني کې له ورایه ښکاري. دغه مېرمن تر ماښامه د پلازمېنې په کوڅو کې سوالګري کوي او وایي چې سختن یې له لاسه ورکړی او 3.5 قد لرونکي ماشومان ورته پاتې دي. فقر او ناسم اقتصادي وضعیت هغه دغه کار ته اړه کړې. این تا چند میشه تا ازه شد تا 2 بجه شب بیشی در سرک منتظر یک لقمه نان تا یک لقمه نان برات برسه و هم دیده کمیال چور خیستک یکان روزیت نمیرسه بر ما. په تېرو څو لسیزو کې جګړو او ناامنیو یو شمېر کورنۍ بېکوره کړې او ځینې نورې د اقتصادي ستونزو او د کار د زمینې د نشتوالي له امله سوالګرۍ ته اړ کړي. دوی له دولت څخه کاري فرصتونه غواړي. نیمی وضعیت ماست دیگه کسی سرپرست هم خانه نداریم. نه کدام جای کار است که در کار بریم هیچ چیزی نیست. تنها در این لب سرک میایم دیگه خدا وسیله میکنه این یک تکه نان در خانه میبریم نان خشک. با ما کی بده نه بیاده داریم نه بچه همکا داریم کی میته بریم ما نه علاجی نه کمی میشینیم اینجا که خودم چیزی بدن. په همدې حال کې د اسلامي امارت کابینې په دې وروستیو کې د سوالګرو د ستونزو د هواري او د سوالګرۍ د مخنیوي طرحه تصویب کړه. د اسلامي امارت د ویان مرستیال دغه پلان جزئیات نه ورکوي خو وایي چې دغه طرحه د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا چمتو شوې ده. به اساس فیصله جلسه 31 کابینه امارت اسلامی افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعی و جمعیت افغانی سرمیاشت طرحشان را در مورد رسیدگی به مشکلات گدایان و همچنان جلوگیری از عمل گدایی در جلسه 32 کابینه امارت اسلامی افغانستان ارائه نمودند و پس از تصویب از سوی کابینه اکنون وزارتخانه ها و ادارات زیربط مکلفند تا با هماهنگی با همدیگر این طرح را جامع عمل بپوشانند. دغه طرح په داسې حال کې تصویب شو چې د اسلامي امارت کابینې د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو، کورنۍ چارو وزارت او د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته لارښوونه وکړه چې د سوالګرو د شمېر زیاتوالي لامل وڅېړي او د هغوی د ستونزو د هواري لپاره لازم اقدام وکړي. زموږ د مهال خبر ټولګه همدومره له پاڼو څخه مننه. سبا د هوا حالات به مې هم همکاره وړاندې کړي. ښې شبې ولرئ. کابل نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 28.9 مزار شریف د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 29 هرات المرین د تودوخې لوړه درجه 30.14 جلال آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 40.24 بامیان نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 15.15 کندوز نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 11.19 کندهار المرین د تودوخې لوړه درجه 40.0 غزنی نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 28.11 میمنه نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 21.14 د بدخشان فیض آباد نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 22.14 اسلام آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 40.18 نو ډیلی المرین د تودوخې لوړه درجه 40.10 تاشکند اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 28.19 دوشنبه نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 26.15 تهران نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 24.14 دوبای المرین د تودوخې لوړه درجه 33.16 استانبول المرین د تودوخې لوړه درجه 20.9 مسکو د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 12.0 بیجینګ د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 21.0 او همداشان اشقاباد نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 22.15 اټکل شوی.